وزیره څوک چې په کوم لاس بې ګناه مخ تور کړي وزیره څوک چې په کوم لاس بې ګناه مخ تور کړي په دغه لاس د سبا خپل مخونه تور واخلي. وزیر محمد د ډیرو خوبو مالک دی او باغچه کې په دغه فیملی کې د ټولو نه زیات ایجوکیټډ کس دی دی او مونږ په دې فخر کوو چې یو مو ګاونډي دی رور مو دی او شاعر هم دی ادیب هم دی او سره په اکاونټس باندې هم ښه پوهېږي په خپل پاپولیشن ویلفیر کې هم لکه ښه افسران ته ټول ډیر زیات خوشاله دي. اوس چې کوم دی نو 17 ګریډ ته پروموشن هم شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو. زه نوید بهزاد د خپلې خپرونې کلي ولس سره ستاسو ته مخاطب یم. قدرمنو هیله لرم چې روغ جوړ به ژوند به مو ښه تېرېږي. قدرمنو داسې بهر راوتي یو د کلي نه او د جونګړې سره ناست یو. نن موږ سره په لومبي ځله طارق نسیم صاحب هم دی او وزیر محمد صاحب سره زمونږ نور هم پروګرامونه دې نه مخکې شوي تاسو کتلي دي. نو دا پروګرام چې داسې غیر رسمي انداز کې دی نو دې کې به لږ شانتې ګپ شپ هم لګوو او د دې نه به کلامونه هم ورو. طارق نسیم صاحب تاسو زموږ پروګرام کې په لومبي ځل راغلی نو هرکلی ته وایو السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ما به نور کله مختلفو ځایونو نه نوې چینلې خلکو کولاو کړی وي هغه کتل خو زما ډېر خواهش او ارمان دا و چې یاره زموږ په دې خپل کلي کې هم داسې یو چینل چې هغه زموږ د دې علاقې د دې خلکو د دې ثقافت او د دې کلتور دنیا ته پیش کړي. نو دا زما لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې نن زموږ په خپل کلي کې بهزاد ټي وي په نوم باندې نوید صاحب یو ډېر ښکلی چینل کولاو کړی دی او د دې کومې خاکې یا کوم سکیټس چې دي جوړي نو هغه ډېر زیات خلک خوښي او ډېر کامیاب روان دی. دا نو په دې باندې مونږ دې ته ډېر زیات داد ورکو ډېر شاباسي ورکو او زموږ دپاره د ویاړ او فخر خبره ده. باقي نن وزیر محمد صاحب د دې علاقې یو ډېر ښکلی شاعر دی ډېر زبردست کلام لیکي او خلک یې خوښي. نو نوید صاحب به د هغې نه د هغې د شاعرۍ په هکله باندې چې څنګه نور کله تپوسونه کوي یا حدیث وړاندې کوي. نو نوید صاحب ډېره مننه. مننه جي طارق نسیم صاحب ډېره مننه چې تاسو زموږ پروګرامونه ګورئ او دغې سره موږ کلتوري او ادبي سرګرمۍ هم کوو هغې عقلې سره موږ هم پروګرامونه کوو. وزیر محمد صاحب تاسو څه ویل غواړئ خپلو مینهوالو ته خپلو کتونکو ته؟ ډېره مننه طارق نسیم صاحب ډېره مننه کوم چې موږ سره شرکت وکړو کېناستل. نوید صاحب تاسو مننه. زه به یو غزل پیش کړم جي. لکه د اوچ خشاک مې تن لمبه شي اور واخلي لکه د اوچ خشاک مې تن لمبه شي اور واخلي د مینتوب په خیال چې نوم د خلک نور واخلي او سترګې په لار یمه تر دې دمه په دې امید سترګې په لار یمه تر دې دمه په دې امید کېدی شي یار غلط شي پل زما په لور واخلي ګل شو کول بې حسه کس ته خطا نه ښکاري ګل شو کول بې حسه کس ته خطا نه ښکاري خو د مالي زړګی پرې اوچ وي دومره زور واخلي چې په مرګي مې پاتې نشي دا حسرت په زړه چې په مرګي مې پاتې نشي دا حسرت په زړه غیږ کې مې واخله چې ستا لاسونه مې ګور واخلي او رڼې بینا سترګې ړندې شي نابینا عشق کې رڼې بینا سترګې ړندې شي نابینا عشق کې ګني څوک غواړي چې په سر باندې پیغور واخلي. مهرباني جي. سا او ارمان شي وړاندې رستو د تقدیر لیکتا سا او ارمان شي وړاندې رستو د تقدیر لیکتا ارمان پوره شي خو ارمان د سترګو تور واخلي او وزیره څوک چې په کوم لاس بې ګناه مخ تور کړي وزیره څوک چې په کوم لاس بې ګناه مخ تور کړي په دغه لاس د سبا خپل مخونه تور واخلي. ډېر ښه ډېر ښایسته کلام وزیر محمد صاحب تاسو ته ورویو ډېر زړه پورې کلام وزیر محمد صاحب دا تاسو دا کلام چې مو اورېده نو دغې دوران کې زما ذهن کې یو خبره راغله
د ډیرو کتونکو ته به دا پته نه چې تاسو یو آرټیسټ هم یې مطلب یو پینټر او آرټیسټ هم یې که نه زه چې کله وړوکی وم نو ما به ستاسو کارونه کتل او لیدل به مې او هغه انسپریشن مې اخیسته هغه چل ما هم زده کړو که نه نو هغه اړه باندې لږ کتونکو ته خپل ووایې که نه هغه خپل زاړه وختونه لږ شانتي دي سره شریک کړي. جی یو ډیره زیاته ښه مشغله وه او بلکې د مشغله سره سره د پینټینګ چې وو کیلیګرافي لیکل به چې مونږ کول نو هغې د مشغله سره سره هغه زمونږ د سکول چې څه اخراجات به زمونږ به کتابونه زمونږ کپړې وغیره د هر څه به ما د هغې نه برابرول او خپل لکه یو ښه روزګار مو که نه یو ډېر ښه روزګار او ډېره ښه مشغله وه نو بس زمونږ خو داسې کار و چې ما به چېرته په بازار کې بورډونو ته ساین بورډز ته کتلو چېرته به مې له چا نه تپوس کو نو هغه بالکل د هغې په هغه الف بیتې په هغې باندې خو پوه نه وم خو بس کار به م کو او خوښ به و چې چا به راته څه کار ویل دی به خوښ و. ما چې په لومبي ځل باندې لکه دی لیدلي وو په کار باندې ما لکه خپله نه و لیدلي خو د دې کار مې لیدلی و دا غالبا چې 96 و دی یو ټیوشن سنټر و کاکا خیل ټیوشن سره نو د هغې والچاکینګ یې کو او دی داسې روانو زه وړوکی وم نو ما ورپسې لکه منډې داسې والې چې زه به دي پیدا کړم چېرته په کار به ووینم چې دا دي په څنګه رنګ باندې لیکي په څنګه برش باندې لیکي که نه خو هغه ما ونه لیدل بیا لکه د هغې نه ډېر وخت پس خو هغه انسپریشن به ما لږ لږ اخیسته او هغې سره سره هغه فن چې و نو هغه ما هم لږ ډېر څه زده کړو. طارق نسیم صاحب تاسو څه ویل غواړئ؟ نو زه خو نور څه ووایم خو وزیر محمد د ډېرو خوبو مالک دی او په هغې کې په دغه فیملی کې د ټولو نه ښه زیات ایجوکیټډ کس عمدې دی او مونږ په دې فخر کوو چې یو مو ګاونډي دی رور مو دی او شاعر هم دی ادیب هم دی او سره په اکاونټس باندې هم ښه پوهېږي په خپل پاپولیشن ویلفیر کې هم لکه ښه افسران ته ټول ډېر زیات خوشحاله دي اوس چې کوم دی نو 17 ګریډ ته پروموشن هم شوی دی یو ښه افسر هم دی. نو د وزیر محمد باره کې به زه یو شعر داسې ووایم چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولی مې تنګه زه به کم ټولومه او بل دا چې وزیر محمد ډېر پرخلوصه انسان هم دی نو ستا د خلوص مقام ته هیڅوک رسېدلی نشي ستا د خلوص مقام ته هیڅوک رسېدلی نشي او دا پوخ متل دی لال ایرو کې پټېدلی نشي. ګرانو کتونکو د طارق نسیم صاحب خبرې تاسو واورېدلې د هغې ستاینه کوم چې د وزیر محمد صاحب لپاره وه ډېر په ښه انداز سره یې وکړله. وزیر محمد صاحب بل به کم کلام راته وروئ؟ یو بل غزل به پیش کړم جی. حاجي ارشاد. که یم ډېر له سلو ژرندو وتې ګونده که یم ډېر له سلو ژرندو وتې ګونده توان مې نشته چې د وچ کړم ګریوان لونده او د مذهب رسۍ کې جوړ دي راته ګونجي د مذهب رسۍ کې جوړ دي راته ګونجي د ژوند استه مې لامه ورکوه پونده او کرپندي غوندې خواږه دی دیدن راوړل. طارق صاحب کرپندي غوندې خواږه دی دیدن راوړل لکه خوار اوږي سړه ټوکله بیا مونده د انا په ضد ناولې ابته شوې د انا په ضد ناولې ابته شوې محبت لره پیدا یې انسان درونده او ملغلره شي چې ستا لو یرې ساسي ملغلره شي چې ستا لو یرې ساسي ګني هسې د له سترګو اوښکه بونده او بینایي د سترګو بېمانې ده بینایي د سر د سترګو بېمانې ده سوچ نه ویني د زړه په سترګو ړونده او په لیدو یې زړه روښانه شي وزیره په لیدو یې زړه روښانه شي وزیره لکه انور چې راښکاره شي پس له دونده. ډېره مهرباني جي. واه ډېر ښه ډېر زبردست ډېر ښایسته کلام و. ګرانو کتونکو تاسو زموږ د نننۍ خپرونه وکتله ښایسته موسم و یخه هوا چلیږي او د کلي نه بهر راوتي یو ښکلي پرسکون ماحول دی
نو امید ساتو چې تاسو به دا خپرونه خوښه شوي یا او د وزیر محمد صاحب او د شاعرۍ نه به مو خوندونه اخیستي یا انشاءالله د نوې خپرونې سره به بیا تاسو سره ملاویږو چېرته چې مو اوسیږئ ښاد او آباد اوسئ د الله په امان